دې زمانہ کې ما ورځ چې کوم دی خبره وکړه یو ځای کې ډېر خلک چې کوم دی هغه اوس چې کوم د ختم نبوت او د توهین رسالت خبره چې کوم دی هغه راغلی وه ډېر خلک داسې دي چې هغه د هغې دپاره جوابات کوي دلایل پکې لټوي جوابونه کوي وایي دا خو چې کوم دی داسې وو دا خو داسې وو نو ما دا خبره وکړه چې دا خو د ایمان خبره ده د حضور علیه السلام سره مینه محبت ساتل او د هغه د توحید نه ځان بچ کول د حضور علیه السلام محبت دا د ایمان حصه ده لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین هغه سړی مسلمان نه دی تر څو پورې چې زه ته محبوب نشم د مور او پلار او د خپل ځان نه او د ټول انسانانو ته محبوب نشم هغه سړی چې کوم دی هغه مسلمان نه دی او داسې قسم مسله راغله آسیه مسیح آسیه ملونه مسیح هغه دی آزاد کړه خلک پای کې دلایل ګوري جوابونه ولټوي نو ما یې داسې ځمه کوئ تاسو خپل ایمان ته چې کوم دی هغه نقصان رسوئ دا اوس سیاسي خبره چې کوم دی هغه نه ده چې یو سیاسي خبره ده او بس زه به چې کوم دی چې څنګه مشران ووایي او لیډران وایي بس هغه شان به زه چې کوم دی دا هغه شان جواب کوم ته د خپل ایمان نه چې کوم دی هغه لاس وینځې لہذا دا چې کوم دی هغه د ایمان خبره ده د حضور علیه السلام توحید نه ځان بچ کول پکار دی به حیثیت د مسلمان د بل چا لپاره جوابونه کول نه دي پکار ډېر خلک چې کوم دی هغه وایي چې دا چې کوم دی هغه سپریم کورټ فیصله وکړه سپریم کورټ خو بالا چې کوم دی هغه کورټ دی نو موږ د سپریم کورټ خبره ومنو او کنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ومنو دا حدیث مبارک حضور علیه السلام خپل چې کوم دی ګستاخ پسې په خپل زندګۍ کې صحابه لېږلي دي او هغې هلته مردار کړي دي ابو رافع دا یو ډېر لوی چې کوم دی تاجر و ډېر لوی مالدار و حضور علیه السلام پسې عبدالله ابن عتیق رضی الله تعالی عنہ اولیږه بخاری شریف دویم جلد کې کتاب المغازی کې دا حدیث مبارک چې کوم دی هغه ذکر دی هغې هلته چې کوم دی مردار که حضور علیه السلام ته ډېر خوشحاله شه ډېرې دعاګانې ورته وکړې او کعب ابن اشرف د یهودیانو سردارو د حضور علیه السلام په شان کې به ګستاخي کوله حضور علیه السلام پسې صحابي ولېږه محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ ابو نایله رضی الله تعالی عنہ دواړه پسې ولېږل هغې هلته چې کوم دی هغه مردار که د هغه سر چې کوم دی راوړه د رسول الله وسلم په خپو مبارک کې وغورځو حضور علیه السلام ورته ډېرې دعاګانې وکړې وایي دا مو ښه کار کړی دی ابن خطل د حضور علیه السلام په شان کې به ګستاخي کوله حضور علیه السلام اقتلوه د قتل کې د فتح مکې په ورځ باندې خلک راغلي یا رسول وسلم وهو متعلق باستار الکعبه هغه د کعبې مبارک پردې نیولې دي د مقام ابراهیم او د حجر اسد په منځ کې مقام ملتزم سره ولاړ دی د خانه کعبې مبارک چې کوم دی هغه پردې نیولې دي او پناه چې کوم دی غواړي معافي چې کوم دی غواړي حضور علیه السلام هم دغلته چې کوم دی قتل کې دیو لګې د هم آلته چې کوم دی هغه قتل که اگر چې یعنې هغه پناه هم غوښته هغه معافي هم غوښته خو ګستاخ رسول ته معافي چې کوم دی هغه نشته څوک چې د حضور علیه السلام په شان کې ګستاخي وکړي هغه ته معافي نشته په هر څیز کې معافي شته دی کې چې کوم دی حضور علیه السلام هغې ته معافي نه ده کړې هغې هلته چې کوم دی مردار کړی دی لہذا موږ په دې حواله سره د پاکستان د عدالتونو خبره ومنو او کنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی حدیث مبارک ومنو مشرف په دور کې هم دا خبره چې کوم دی هغه راغله اسمبلی کې موږ ته دا خبره چې کوم دی هغه وکړه چې حضور علیه السلام په خپل دور کې خپل ګستاخ پسې صحابه لېږلي دي هغې هلته مردار کړي دي حضور علیه السلام د هغې ډېر چې کوم دی تحسین کړی دی ډېر د هغې صفت یې کړی ډېر پې خوشحاله شوی دی لہذا په دې آئین کې څوک چې کوم دی او په دې دفعه کې څوک تبدیلي زموږ نه نشي کولی موږ هغې ته دا خبره چې کوم دی هغې وخت کې هم کړې وه هر ځل چې کوم دی هر حکمران راشي امریکا چې کوم دی خپل او دارنګې یهود او اسرائیل خپل چې کوم دی هغه زور ښکاره کوي او هغې وایي چې یعنې دا دفعه چې کوم دی هغه ختمه کړي شي په الحمدلله د پاکستان مسلمانان او د پاکستان علما کرام هغې چې کوم دی بیدار دي هغې چې کله هم داسې یو فتنه راشي او داسې یو مسله راشي علما کرام د قوم چې کوم دی هغه رهنمایي کوي قوم چې کوم دی چونکې اگر که ډېر ګناهګار وي
خو چونکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان خبر راشي، د ناموس خبر راشي، د الله د دین خبر راشي، نو بیا ټول چې کوم دی هغه مسلمانان په یو आवाज باندې بیا سړکونه چې کوم دی هغه راشي او هغه په خپل منصوبه کې الله ناکامه کی، الله دې دای په خپل منصوبو کې چې کوم نه ناکامیاب کی. کله د هغه د لپاره د دغه مسلې د دفع کولو د لپاره یو ډېر لوی اقدامو کی د مولانا سمیع الحق صاحب رحمه الله بشان شخصیات چې کوم نه شهادت ته ورسي، د لپاره چې دغه مسلې د خلکو توجه چې کوم نه هټاو شي. ما اورز دا خبره وکړه چې ډېر لوی علماء کرام زمنګ شهیدان شو، د حضرت مولانا حسن جان صاحب شهید رحمت الله علیه بشان خلق، د مولانا سمیع الحق صاحب شهید رحمت الله علیه بشان خلق زمنګ شهیدان کی، او زمنګ خلق چې کوم دی هغه چې کوم دی علماء کرام شهیدان کی، طلباء کرام چې کوم دی هغه شهیدان کیږي. په اسلام آباد کې چې کوم دی هغه مسجد کې اوشوا واقعا جامع حفصه کې، او بیا هم دهشتګر منګ یو، او منګ چې کوم دی بدمعشان او دهشتګردۍ نسبت بیا منګ ته کیږي، بیا علماو ته کیږي. دا خبرې دي چې دا بالکل چې کوم دی هغه دا بیرونی سازشونه دي. الله دې دا وطن د بیرونی سازشونو محفوظ کی، او د حضور علیه السلام شان کې څوک توهین کوي، الله دې هغې له خپله سزا چې کوم دی هغه ورکړي. لہذا دا ټول شیطان چې کوم دی هغه دوکي دي، د شیطان د دوکو نه چې کوم دی هغه پناه غوښتلی شوې ده په دې صورت کې الذي يوسوس في صدور الناس، چې وسوسې چې د خلکو په سینو کې من الجنة والناس، چې د جناتو نه دي که د انسانانو نه دي. نو الله دې موږ له د عمل توفیق نصیب کړي. د علماو چې کوم محنت کړی دا محنت دې الله پاک خپل دربار کې قبول او منظور کړي. صلی الله تعالی